السلام علیکم. الحمدلله د دوبۍ نه زه په خیر خیریت سره سعودي عرب ته راورسېدم. اوس په AKR 2 کې ناست یم. خو یو د افسوس خبر ده ما یې چې ستاسو سره شیر کوم. ګورئ زه چې کله دوبۍ ته لاړم د دوبۍ په ایرپورټ کې ما وکتل که نه نو د دوبۍ ټول ایرپورټ څوک کنټرول کوي؟ انډین یې کنټرول کوي. زمونږ پاکستاني پکې دي خو کم پکې دي چې چېرته صفایي والی چېرته چا سره بیکونه چوتول حق کوي. نو اسې ما یو سوچ وکړو ما وی زمونږ دا حل دی په دې ټایم کې په دې د ټیکنالوژي په دې دور کې نو پر روان دور کې چې زمونږ د ماشومان رالوشي چې اخیرا به څه کوي خو غلامي به کوي د دې خلکو. مونږ مسلمانان یو صحیح شو او چې د غیر مذهب سره زمونږ فیمیل او زمونږ میل هغه غلامي کوي ستاسو په خیره به سره کم برتاو کوي. وجه د هغې څه ده؟ فار ایگزامپل زه نن لګیا یم د خپل کامیابۍ سوچ کوم که زه کامیاب شم زما کامیابي د ټول KPK او د ټول پښتنو ده. لکه زمونږ اوس 3 رسټورنټ دي نو په 3 رسټورنټو کې زمونږ سره 80 تنه پښتانه کار کوي او الحمدلله په ټیم هغو ته سیلري میلاویږي. داسې چې تاسو وګورئ که نه په ورلډ وایډ په ټوله دنیا کې د انډین د نورو ملکونو والا ډېر بزنسونه دي او هغو پریارټي چاته ورکوي؟ توجه چې لکه مطلب زموږ سره انډین په ښه جاب باندې چې کمزوری جاب د صفایي یا د لوډینګ چوتولو یا دای نو په هغې باندې هغه نور ملکونو والا دي. نو مه کوئ دا چل. لکه زه اوس یو کس یم د خپل کامیابۍ کوشش کوم 100 تنه لګیا دي ما هراوي ما لخپي وي ما بدنامي. داسې ډېر زموږ پښتانه دي چې هغه د خپل کامیابۍ کوشش کوي او د هغه یار دوست چمګاون هغه لګیا هم حق پښتون ته مسلې روغی. په سعودي عرب کې چې څونه هم غلاګانې د پښتنو نه کېږي تاسو ته پته شته دا پښتانه پسې خلک لمسوي او بیا یو خپل پښتانه پې لوټ کوي. په سعودي عرب کې چې څونه هم پښتانه ویزې خرابې دي هغه د خپلو پښتنو د لاسه خرابې دي. په دې باندې به دا تاسو پوهئ نو زوري چا لځي هم دغې پښتنو لځي. مه کوئ قلار شئ. یو سړي مذهب مه ټارګېټ کوئ د یو سړي پرسنالټي مه ټارګېټ کوئ. هر انسان دې دنیا ته چې راغلی بغیر کپړو نه راغلی دی او محنت کوي هر سړی لګیا دی. باقي چې دې دنیا نه ځي په یو کپن کې به ځي او الله پاک له به هلته کې جواب ورکوي. تاسو ته ښه پته ده چې د قیامت په ورځ باندې به مور د خپل زوی نه تښتي زوی به د مور نه تښتي ښځه به د خاوند نه تښتي خاوند به د ښځې نه تښتي. نفسا نفسي وي هر انسان به الله پاک له جواب ورکوي. خو کم از کم په دې دنیا کې چې دی که نه مونږ چې څه کوو تاسو د یو بل بېعزتیانې مه کوئ یو بل مه ټارګېټ کوئ. یقین وکړئ ما له ډېر غټ افسوس راغی چې ما دا حالات وکتل. زما که تاسو وګورئ که نه نو زه چې د چا خواله هم ځمه زه ورته صرف دقه یوه خبره کوم ویم تاسو د دې کس خواله راشئ دا پښتون دی دا بزنس دی دا پروموټ کوي د ده سره ودرېږئ د دې فایده چاته یي پښتنو ته یي. نو یو داسې میسیج و چې ما یې زه یې تاسو له درکمه الله دې تاسو ټول خوشحال لري. باقي زه چې په خپله دلته د کومو بیمارانو سره ودرېږم نو د دې کریډټ هم دې پښتنو ته ځي. دې دلته راځي په AKR کې خوراک کوي او د هغې نه چې مونږ کم پرسنټیج وباسو نو هغه مونږ د غریبانانو باندې لګو. ستاسو د ټولو یو جان مننه.